د 12 لسیزو اوږده ځنډ څخه وروسته بالاخره دوه افغان لوري یعنی د افغانستان حکومت او طالبان په خپلو کې بین الافغاني مذاکراتو ته مخامخ کښېنستل. داسې هیله نه کېدله چې ګواکې دوه مخالف لوري دې په خپلو کې خبرو ته کښېني او یوې واحدې موافقې ته دې ورسېږي، خو بالاخره د امریکا د متحده ایالتونو په منځګړیتوب باندې افغان حکومت پلاوی او د طالبانو پلاوي په خپلو کې پرون شنبه په لومړي ځل د بین الافغاني مذاکراتو پر اجنډا راتلونکو خبرو باندې خبرې وکړې. تر ډېره پورې له ورایه څخه معلومېدل چې دواړو لورو له پوره نرمښت حوصلې څخه کار اخیستی او ډېرو افغانانو ته هیلې پیدا سوې. دا چې بعدي اقدامات به څنګه وي، د نورو ورځو جلسات په څه ډول ترسره کېږي، د افغانستان د سرنوشت د افغانستان د ولسونو مسله ده، دغه مسله به څونه حساسه وي، څه ډول به یو جوړجاړي ته افغان حکومت او طالبان ورسېږي تر څو په دغه هېواد کې یو دایمي سوله او د 4 لسیزو ناخوالې ته د پای ټکی کېښودل سي. نن د دغې موضوع په اړه باندې یوه ځانګړې مرکه په جنوب زون کې د میوند 404 پخواني زونه قومندان او په ځانګړې توګه د نظامي چارو کارپوه جنرال میرویس نورزی صاحب زما سره په مرکه کې دي چې د دوی سره به د بین الافغاني مذاکراتو په هر اړخیزو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د دې بحث مخته وړونکی زه عبدالقادر تکین یم. لومړی خو جنرال صاحب ډېره زیاته مننه چې د مرکې وخت مو راکوئ. په پیل کې به زه وپوښتم بین الافغاني مذاکرات چې طالبان او د افغانستان حکومت په خپلو کې خبرو ته کښېنستله، څونه هیله مندي شته چې موږ به یوه ډېره مثبته نتیجه د ځان سره ولرو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر ستاسو څخه چې وخت مو ورته راکړی. څرنګه چې تاسې په جریان کې یاست چې افغانستان د 40 کاله جنګ دی و او چې په یو نه و بل نه باندې جنګونه وسول او په دې کې چې وطن هم خراب سو او خلک هم تلفات ولیدي و نظام هم په جنجال سره اخته سو. نو تاسې معلومېږي چې دا اوس چې دغه 20 کلنۍ کې هم ډېر سخت جنګونه وسول او په دې کې هم ډېر خلک سره خراب سول او ټکي مو خراب سوي وو او دنیاوال ټول د دې راغلي موجود دي چې هغه د افغانستان د نظام تقویه په حساب کې چې هغه نظام هم جوړ سو مخکې داسې چې مخکې شکل غوندې هغه نظام نه و. نو موږ په دې باره کې د ټول نړۍ څخه مننه کوو چې د نظام په جوړولو تقویه کې همکاري وکړو. ځینې اوازې چې اوس دلته موجودې دي چې ګواکې په بین الافغاني مذاکراتو کې شاید پر ځینو ډېرو غټو موضوعاتو باندې خبرې وسي. مثلا په دې کې داسې ویل کېږي چې د افغانستان د روان او اوسني جوړښت کم نظام چې کم جوړښت لري، کېدای شي مثلا دا په یو شکل باندې تغییر پکښې راسي او هغه 13 کلنې لاسته راوړنې چې سیاسیون او د افغانستان ځینې ولسونه یادونه کوي. آیا فکر کوئ چې دغه لاسته راوړنې چې دوی یادوي تر سوال لاندې به راسي او موږ به یوه داسې موافقې ته ورسېږو چې هغه تر دې برحاله وضعیت بیخي یو بد حالت ته بد حالت ته موږ ستانه سو؟ نو نظام هغه مهم دی. نظام باید وساتل شي. په هر رقم چې نظام باید موږ وساتو. صحیح ده حکومتونه به تغییر وکړي، مشران تغییر وکړي، لکه مخکې چې کرزی صاحب ولاړ دی اشرف غني راغی رئیس جمهور سو، دغسې دا به حکومت تغییر وکړي. د افغانانو دغه یو آرزو وه چې موږ باید نظام باید وساتل شي. په هر رقم چې زه یو کیسه درته کوم سره چې په 1998 کې ونیوي کې د هندوستان او پاکستان په یو سیمه باندې جنګ وشو کارګر. نو دا تقریبا 2 میاشتې نور وخت ونیوي د جت فاصل طرفه. نو داسې یو وخت پروګرام برابر شو چې د پاکستان ټول لوړ چارواکي مسؤلین که نظامي وو که ملکي وو دا ټوله ناس وو یو ډېر مراسم جوړ کړي سره چې د شهیدانو فامیلو ته به تقدیرنامې ورکولې یا به مډالونه ورکوله یا به هغه نفر چې قهرماني کړې وه هغوی ته مډالونه ورکوله. دا ټول نظامي ناس وو چې باور وکړي سره چې موږ دا چې شته د ټولنو ناس وو د سولې موږ کې راغلی چې داسې وخت نظام موږ وګورو چې داسې نظام جوړ شي. دا په دغسې نظام راوستي موږ ته دغسې نظام یې راوستي. دا نظام باید تقویه شي او باید تقویه یې وکړو. هر افغان که ځان ته افغان وایي د نظام باندې موږ حمایت وکړو. دا اوس مجلس ته چې په قطر دوحې کې وشو دا واقعا ډېر یو تاریخي مجلس و او یو تاریخي پاڼه واړول شوله چې په دې کې د ټولو اروپا او امریکا او د اسیا وزیر خارجګان چې وو هغو په دې کې خبرې وکړلې وو. دا یو ضمانت دی. دا یو ضمانت دی. حتی د
لکه د اقوامو ملل متحده هغه نه رئیس شو زمین چې هغه خبرې وکړې وو د ناټو زمین چې هغه خبرې وکړې د اسلامي کنفرانس رئیس هغه خبرې وکړې د اروپا پارلمان رئیس هغه په دې کې ګډون د سکایپ له لارې خبرې وکړې او دغسې د ټول دنیا اکثره نمایندګان ورې ناستو په دغه دوحې کې دا خپله یو ضمانت د دې مجلس دی نو زه انشاءالله امیدواره یم چې ښه نتیجه به ورکړي ځکه چې که تاسې واورئ له پرون نه خبرې چې د طالبان نمایندګان سره خبرې شولې هغه ډېر ښه درموږ ښکاره کوي او ډېر ښه هیلهمندي یې ښکاره کوي همدغسې د دولت چارواکي نو ټول افغانان په دغه یو ارمان یې پرې ورزو دي چې یو سوله حل راسي. تاسې مخکې جنرال صاحب په خپلو خبرو کې د ټکي ته اشاره وکړله چې نړیوال تضمین موجود دی ځکه چې موږ په اصطلاح باندې د ملل متحد یا د ناټو د سازمان هغه رژیمونو ته چې وګورو دغسې یو څه ډول تضمین موجود وي چې افغانان په خپلو کې سره کښېنستل خبرې وکړې او موافقې ته ورسېدله بیا خو به داسې یو څه ونه اوسېږي چې یا مثلا طالب وایي دا ونډه پر ما لږ ده د حکومت پخواني سیاسیون وایي چې یا موږ باید بیا پراخ حضور و نفوذ ولرو دغسې څه رقم یو تضمین موجود دی چې موږ د یو پراخ بنسټه حکومت ولرو او په هغې کې د افغانستان د هر ملت هره برخه خپل ارادې تمثیل کړي او هلته دې اوسېږي. زه انشاءالله زه امیدواره یم ځکه چې دا موضوع داسې معلومېږي چې د افغانستان په موضوع کې ټول دنیا دخیل ده او همدغه دنیا کولی شي دغه دنیا دغه تضمین کولی شي او دنیا کولی شي چې دغه سوله راولي دا سوله دوی په لاس کې ده یو خو د دوی په لاس کې ده د افغانستان د حکومت په سیاسیونو کې یا په ځانګړې توګه و چې د حکومت مسؤلین دي یا مثلا د مصالحت د شورا مشر ډاکټر صاحب عبدالله خپله ولسمشر صاحب په دوی کې د سولې د راتګ هغه اراده تاسې وینئ چې دوی غواړي سوله راسي؟ بلکل حکومت زه پوره مطمئن یم چې مثلا حکومت هغه آماده دی چې په هر لحاظ چې سوله راځي سوله راځي. ځینې کسان فکر کوي چې د امریکا ټاکنې را نږدې دي ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو ډول د افغانستان معضله پای ته ورسوي او دی د امریکا ملتونو ته یو لاسته راوړنه وښیي فکر کوي چې د افغانستان پر حکومت د امریکا فشار واوسېږي او داسې یو جوړجاړی رامنځته کړي چې مازې ټرمپ د بریا کلي په افغانستان کې ترلاسه کړي. مثال پر دواړو طرف کې رول لري ښه او دواړو طرف کې هم که طالبان تحریک دی هم که حکومت دی امریکا غټ رول پکې لري او بل د انتخابات د انتخابات روانې میاشتو کې نو واقعا دوی خپل د کمپین په حساب کې هم دا غواړي چې دا مسله مخته کړي او تصور پیدا کړي او دا ګټه دو طرفه یې نو زموږ خپل افغانان هم په دې کې ډېر غټ ګټه ده. که د طالبانو سره موږ هوکړې ته ورسېږو سوله وسي د خیره په هېواد کې به بیا داسې یو امنیتي سرخوږی بیا موجود واوسېږي چې هغه د ولسونه ځان په خطر کې وګوري؟ امکان لري امکان ځکه چې تاسو معلومېږي چې ډېرې ډلې په افغانستان کې کار کوي ځکه چې هغه اکثره ډلې چې دي هغه د پاکستان د طریقې څخه روان دي لکه دغه القاعده چې جوړ شو القاعده نو اوس څوک وو د کوم خوا سره راغلي دي لکه دغه داعش چې وو دروازه یې چیرې وو کوم ځای ته تلله په کوم ځای کې دوی فعالیت شروع کړي په هغه ځای کې فعالیت شروع کړي چې هغه مخالفین وو نو دولت په سایډ کې خو دوی فعالیت نه شروع کړي همدغسې نور ډلې اوس چې دغه نور هم جوړې شوي دي چې هغه لښکرې جنګوي وو او دغسې ډېر ډلې شته ټول د یو لار څخه روانې شته نو هغه دونه فکر نه چې هغه دونه رول دې ولري او په افغانان دې بیا جنګ وکړي وبسې دا میدا کیسه به وي سره خو دونه غټ ستونزه نه ده لکه دغه اوس چې خپله طالبان تاریخ چې دی چې هغه د پخواني مجاهدین وو او د روسانو په وخت کې هغه هم جنګېدلي وو او دغسې موږ چې اوس د نظام کې چې یو هم د روسانو په وخت کې سره جنګېدل د روسانو به شکست ورکړي. تشکر ډېره مننه درنو لیدونکو ستاسو څخه هم ډېره زیاته مننه چې زموږ بحث مو کتئ دا چې بین الافغاني مذاکرات به کم سرحد ته رسېږي یا دوه افغان لوري به بالاخره کومې موافقې ته رسېږي او د افغانانو هغه 40 کلنه هیله چې د امن سولې هیله لري څه وخت ورته رسېږي زما ځانګړې مرکه له قدرمن جنرال میرویس میرزي صاحب سره وه تر بیا ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ ښه وخت ولرئ.